احمدشاه بابا تر ډیلی پورې او تر اصفهانه پورې ورتلی دی د زیاتره ځوانانو نه دا وروایي احمدشاه بابا تر ډیلی پورې او تر اصفهانه پورې ورتلی دی یعنې په احمدشاه بابا باندې داسې انتقاد لري چې دې ډیلی او اصفهان نیو دې جنګونه کړي دي ده به د افغانستان نه یو دیوال تاو کړی وی خو په اصل کې دا ځوانان د افغانستان د تاریخ نه او د دې نه ناخبر دي چې احمدشاه بابا ولې مجبور شوی دی چې ډیلی فتح کړي او اصفهان فتح کړي نو په دې باندې د استاد محترم محمد یاسین احمدی سره بحث لرو چې احمدشاه بابا ولی ډیلی فتح کولې تر اصفهانه پورې ورسېده احمدي صاحب هرکلی درته وایم او د هرکلي تر څنګ نه نیغ په نیغ همدا پوښتنه کومه چې احمدشاه بابا ولي ډیلي ته ولاړه او ولې اصفهان ته لاړه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو به د ځوانانو د وینا مقابل کې حدیث شریف وایم نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي وي چې په مشرق کې افغانستان طرف ته به لاس رانیو دې وخت زما په امت کې په مشرق کې داسې خلک شته دي وی که د اسلام دین ستورو ته وخیږي که نه وی دا به د ستورو نه بیرته ځمکې ته راکېباسي یعنې دومره صفت یې کړی داسې قهرمانان شته دی زما په امت کې هغه قهرمان احمدشاه بابا یو د هغونه احمدشاه بابا دی بالکل او خپله د افغانستان طرف ته لاس رانیولی مشرق طرف ته چې دې علاقه کې دغه خلک نو وخت په وخت داسې قهرمانان پیدا کېږي چې هغه داسې فتوحات وکړي خو کوم خلک چې دا خبره کوي نو په هغه وخت کې نړۍ د حالاتو نه دونه دي خبر چې هغه وخت کې کوم حالات ولې احمدشاه بابا ډیلي ته لاړ نو په هغه وخت کې چې احمدشاه بابا ډیلي ته د دې نه لږ مخکې دا سهیرالدین بابر او د مغولو پاتې شوني دا خلک چې کوم دوی ډېر سخت ظلمونه کول په مسلمانانو باندې خصوصا په پښتنو باندې په ډیلي کې او حتی دې اړخونو پورې دا د پښتنو کومې علاقې چې دي د خیبر پښتونخوا دا کوټ شو لوړګی شو دا ښکته علاقې شوې دا صوبه سرحد چې ورته نو دغه علاقو کې دغې خلکو ډېر سخت ظلمونه کول دومره وژنې کړې وې په هغه وخت کې چې کله دا مشران یو مشر خپله کیسه لیکي زه چې کله ورغلم د دوه هغه مشر و هغه د پښتنو دا سرونه یې داسې باره کړي یو غټ څلی ته نه جوړ کړی او په دې باندې د پاسه تخ ایښی د پښتنو د سرونو د پاسه وي تخې ورباندې ایښی او چې څوک به ورتله بس وژلې عامه وژنه یې کوله نو په هغه وخت کې افغانستان دوه طرفونه نه ګیرو دوه طرفونه دې طرف نه دغه بابري دولت چې به ورته ویل د هند دغه خلک او په دې اړخ کې زموږ ایران صفویان او شیبانیان دغه خلک افغانستان یې درې طرفونه ګیرو که دې اړخ سره به چا جنګ کوو دوه به ورباندې راتله که دوه اړخ سره به جنګ کوو دوی به ورباندې راتله یعنې منځ کې افغانستان راګیر کړو نو په هغه وخت کې بیا د هند کوم مسلمانان چې کوم لکه شاه ولی الله دهلوي شو نور غټ غټ علما نو هغوی ډېر لیکونه احمدشاه بابا پسې راولېږل چې زموږ مرستې ته راشه او زموږ مرسته وکړه کومک وکړه یعنې مسلمانان په تکلیف کې دي مسلمانان سخت په تکلیف کې دي عامه وژنې شروع کړې وه د مسلمانانو نو بیا احمدشاه بابا خپله ورغی او هند باندې حمله وکړه او هند تر ډیلي پورې فتوحات یې وکړو یعنې مسلمانان د یو لوی مصیبت نه خلاص کړو تر دوسه پورې ونه خلاص یعنې احمدشاه بابا د هغه ځای د پښتنو او د مسلمانانو په غوښتنه باندې ورغلی دا او د هغو د خلاصون دپاره د نجات دپاره ځکه هغو ورته خطونه رالیکلي او بل شاه ولی الله دهلوي چې کوم دی هغه هم داسې عادي سړی نه و هغه ډېر غټ عالم تېر شوی یو ستر فقیه انسان تېر شوی دی را به شو دې طرف ته خبره دا ده چې اصفهان طرف ته ولې تللی دی ځکه هلته خو د پښتنو د خلاصون دپاره لاړو اوس د اصفهان طرف ته چې دا تللی دی نو دا علاقې ډېرې سختې وي ډېرې زیاتې او دوی ته چې زه راځم د صفویانو تاریخ ته یا شیبانیانو تاریخ ته نو غواړم چې په هغه وخت کې د نړۍ حالات ټول ورسره لږ بیان کړم لکه اوس چې په نړۍ کې کوم حالات روان په افغانستان غږیږي د نړۍ په حالاتو به ورسره نو که هغه وخت کې په دې باندې غږیږي نو د نړۍ حالات مهم دي سره نو مهرباني راوت سرخې ورته لنډه او لنډه خبره کوم ډېر ژور نه ورځم د الله پاک دا قانون دی که نه چې کله مسلمانان په خپلو منځو کې بې اتفاقه شي او په خپلو منځو کې سره اخته شي نو الله پاک یو کوړه ورکوي بیا سخته سزا ورکوي نو دغسې یو دور وشو د شپږمې صدۍ نه وروسته چې مسلمانان په دې حالت کې چې په دې حالت کې نو الله پاک د چینایان ورباندې مسلط کړه مغول او تاتاریان او دا خلک به مسلط کړو هغه وخت کې چنګیز خان سره 2 لکه فوج و دلته خوارزم سره 4 لکه هغه چور باندې حمله وکړه بس دی ویرېده وتښتېده هر څه تس نه شو بیا هغوی داسې قتل عام شروع کړه په افغانستان کې دغه ممالک چې کوم دي دی ټول ونیوه دا خلیج هیوادونه خو ډېر اوږد جنګ وکړه د مغولو بیا په کومه شپه باندې چې بغداد دوی فتح کړه نو الله طاقت ته ګوره چې په کومه شپه باندې بغداد فتح کړه په همغې شپه باندې عثمان پیدا کړ عثمان خپله د طغرل زوی او طغرل بیک یې ورته ویله دغه یې پیدا کړ دا د صفویانو دا اوس یو سیریل هم جوړ شوی دی ارطغرل په نوم باندې نو دغه صفویانو او د دې خلکو
دغه به چې موږ ته یادي ځکه په هغه وخت کې درې لوی وچې د عثمان بیا ونیوي د عثمان کورنۍ چې کومه په دغه شپه باندې الله پاک عثمان پیدا کړ د عثمان کورنۍ د غریزه کورنۍ و دا 200 کورنۍ و د سپلا را روانو هغه راوته څنګه شو کنه چې نړۍ ته راښکاره شو پلار روانو په دې وخت کې د تاتاریانو سلاجقه او جنگ وسره سلجوقیانو نو سلجوقیان لګ لاندې کړو نو دوی استملاتړو کې د سلجوقیانو چې ملاتړو کې تاتاریان ورته والو نو به د سلاجقه مشر وغوښت ورته دا ولې د سکارو کوي موږ نه خبر خو د مظلوم دفاع وکړه تاسو مظلوم را تخاره شو تاسو دفاع نه تا پیژنو نه پیژنو خپل کارم ده خو موږ مظلومه په دې دا کوچان خلکو غریزه خلک نو به د سلاجقه مشر چې سوچ وکړي دا ډیر قهرمانان خلک د موږ ملاتړ وکړي نو د سرحد کې واچول ځان چې زبال د خپل مزي کوم د سرحد په دوه باندې ساتم کوم غول راځي او کچینان راځي او کار څوک راځي نو دوه دفاع کوي په دغه وخت کې خپل د تغرل دام ډیر د کابل سره به تغرل لازمي چې کوم دا پیدا شو عثمان نو دا په دې شپه پیدا شو په کوم شپه باندې بغداد سقوط کړی په دې شپه پیدا شو به ځکه د ځواني ته ورسېدو نو د یو شپه قرآن شریف راوخې تاریخ ولول کلی وی کوټه کې ځای نو د قرآن شریف به خودو لکه استخچا غوندې نه و د خوند ونه چې پس مکه کې ځان سره په سر باندې ونیو ورنه شپه په سر نیولم به د تعالی پاک د شپې خوب خو ته د په دې سینه کې الله یو نه راځي چې ټول دنیا باندې سورې وکي نو بیا هغه خالم ته د خوب لغور ته لور ورکړه لوري ورکړه او هغه لکه دغه وکړه چې د په نسل کې الله پاک یو لوی امپراتوري جوړي بیا ما چې د لګي فتوحات نور ډیر وکړو چې کله فتوحات وکړو بیا د دې اوسې پیدا شو اورحان په نوم باندې بیا د اورحان یو کوي کار دی اورحان کړه د خپل د یو فوج جوړ کو او فوج د فوج جوړ کو چې د فوج ته ودونه نه پرې خو ودونه ورته نه پرې خو بس دوی ته دا روحیه ورکړه چې تاسو مور خپل هم دا څنګه دی تاسو بس هم دې لپاره پیدا شوی یاستئ تاسو مسلمانانو د دفاع لپاره پیدا شوی یاستئ او دې لپاره سخت قهرمانان خلک راوړل دا ورته وټاکل بیا دوی د جنگونه شروع کړه نو بیا د بل مسئله پیدا شوی بل هو مسئله د پیدا شوی محمد الفاتح به ورته ویل د محمد الفاتح بیا د قسطنطنیه استانبول ونیو نو تقریبا و درش یا اته ممالک د دوی کنټرول لاندې راغله اسیا اروپا او افریقا په درې لوی وچو کې دوه ممالک ونیو و درش ته یو لوی امپراتوري جوړه کو عثماني خلافت په نوم او ډیر واته سوکاله د دوام وکړه د امپراتوري په هغه وخت کې صفویانو چې کله په ایران باندې حمله کولې په ایران نه حمله کولی په افغانستان باندې نو دي خلکو د صفویانو منګوره و دي شته ممالک ونی خو په صفویانو باندې وس نه رسیدا دومره کوي خلکو صفویان ولې کوي خلکو ځکه دا ډېر سخت ظالمان په چی شو د خپل نسب کوم د شاه اسماعیل صفوي ته د کېږي شاه اسماعیل صفوي نیکه صفي الدین نومېده صفي الدین خپل د امام شافعي سره په مذهب نو هغه بیا د تصوف ته مخ وکړه بیا د دې اوسې پیدا شو ابراهیم بنو هغه بيخي صوفي شو تصوف ته ډیر زیاته مغه وکړه نو تصوف سره چې کله د قران علم نه سړی ورکی گمراه کیږي تصوف سره لازم ده چې ته قران علم کې د حدیث علم پکې ورسره بیا تصوف مطالعه کا او چې د علمونه در سره نه ولی گمراه کیږي ځکه د یونان فلسفه او د هند فلسفه د مامون په وخت کې درج بړل شوی د تصوف ته دی وخت د ابراهیم صفوي چې کوم دا گمراه شو ایست جعفری فقه مذهبي کې خو د شیعه شو په وخت او عام اعلان وکړ چې څومره اهل سنت له وجنه له بشیاګان کېږي نو په وخت د ایران خلک چې کوم د خپل د امام شافعي په مذهب 90% پورې هغه ټول ایست جعفری مذهب ته وختي به دی بلوي عملی را شروع کړي چې کله را شروع کړي د خبره لنډومه نو دلته د شیبانیانو مشر ونیو شیبانی خان به ورته ویلا د چې کله ونیو د دوه ظلم دومره ډیرو خو د شیبانی خان ونیو چې په سیخ کې وټومب او چې په ور باندې سور کو او اعلان وکوي چې څوک چې ما سره مینه لري ویراد شي او دا دی خوري نو د عسكر راغی د خان غوخه چې کوم د ټوله په عسكر باندې خوړه یعنی سړي خوړی روزلو خپل بنديان به چې کله ونی هغه په خپل عسكر باندې خوړو خخول نو داس یو خلک یو فوج روزلو د یعنی داس زهريله خلکو بیا د کوپړې راوخسته او د وغټوله دینه غوخه چې لاړه غوخه خپل خوړه او په دې کې به ځان څخه غاړه کې اچول او دې کې به وبس کله شراب بس کله پدې کې ولې شاه اسماعیل به د نن وروسته د ظلمونه د سیام شروع شو په افغانستان باندې په دې علاقو باندې سخت قتل عام وکړو ځکه د هرات کې یو خطیب د جامع مسجد ویدارونه خلکو په مخ کې حلال او په شي حلال کوي شاه ابوبکر او عمر ته کنځلې وکړه نو بیا ابوبکر عمر دغه کنځلونه کې نو بیا خلکو ته اعلان وکړي دی اهل سنت وجل ودا د ستله لکه 15 کافر سیمړه کې خپل د مسلمانانو خزه به ونی په برشو باندې به ویل بچي به ته نه روغ ورځو
دومره سخت ظلمونه په هغه وخت کې شروع کړي بالکل بیا د دوی نسل انداسې رادا کېده نو دوی باندې دغه وشو پاڅونونه وشو پیر روښانو پسې پاڅون وکړو خو هغه داسې مذهبي روحیه لرله مریدي او پیري شکل کې و میرویس نیکه ورپسې پاڅون وکړو خوشحال خان خټک دغه پاڅونونه همدې خلکو پسې شوي دي خو دا دومره دغه شوي نه دي کامیاب شوي نه دي موثره نه دلته داسې یو کس په کار دی داسې یو کس لکه د عثمان غوندې یو کس لکه د اورحان غوندې محمد الفاتح غوندې داسې یو قهرمان په کار و چې هغه دې پلو دوی ته ماتې ورکړي او دې خوا ته صفویانو ته ماتې ورکړي هغه صفویانو ته چې ودېرش اتهدېرش ممالکو وس ورباندې نه ورسېدلی نو هغه ته چې ماتې ورکړي هغه څوک و یوازې احمدشاه ابدالي و دغه شخصیت و ځکه په خام عمر کې خپل ملک دومره قوي کړ یو اتحاد یې راوست بیا دی ونیو او هغو ته ماتې ورکړه نو یو لوی کار یې کړی مسلمانانو ته او خصوصا افغانانو ته یو غټ خدمت یې کړی خپل احمدشاه ابدالي نو د هغې نه بعد به دوی اصفهان فتح کړو نو د هغې نه وروسته بیا دې سړي جنګونه هغوی سره شروع کړو ډېر زیات هغه تفصیل ډېر زیات وګت دی که نه نو دغه ممالک یې ټول ونیو تر د اصفهانه پورې او تر د ډیلي پورې یو لوی امپراتوري احمدشاه ابدالي جوړه کړه یعنې د احمدشاه بابا سفر اوس روښانه شو چې هند ته ولي او ایران تر اصفهانه پورې ولي ځکه سخت ظلمونه دې پلو هم ګوره ظلمونه کېده په پښتنو باندې او دې خوا هم په پښتنو باندې ظلمونه کېده نو پښتنو د نجات دپاره داسې یو قهرمان الله پیدا کړی که چېرته هغې وخت احمدشاه بابا نه پیدا شوی نو اوس به د افغانستان د موجوده کومه خاوره چې ده نه دا به یو کېدای شي هماغسې ظلمونه ورباندې اوس هم شروع وي خپلواکي به نه وي نو اوس د احمدشاه بابا د تاریخ ماشاءالله په زغلنده نظر کې یو څه راونغاړل شو هغه ټیک ټاکران چې د احمدشاه بابا لمسی ځان ته یا هغه فیسبوکین چې کله ناکله داسې یو خبره کوي چې ته خفه په دې باندې ما که نه خفه په دې ما چې احمدشاه ابدالي پسې یو سړی خبرې کوي اوس د هغه په اولاد کې باید چې هماغه شخصیتونه پیدا شوي وي عامې نړۍ ته که اوس موږ او تاسې وګورو که نه زموږ د هغو ځوانان داسې یو خواري کوي چې موږ څنګه ستورو ته وخېږو موږ څنګه فضا را لاندې کړو یعنې هغه ځمکې نه نیت تېر دی اوس پاس فضا کې لګیا دي هلته روان دي هلته څېړنې کوي تحقیقات کوي زموږ ځوانان چې وګورئ لګیا به خپل د احمدشاه ابدالي پسې خپل قهرمان پسې هغه د نبی اسلام حدیث چې ورباندې تطبیق چې په مشرق کې داسې خلک شته دی چې اسلام دین ستورو ته وخېږي دا به ځمکې ته راکې باسي دغه حدیث ورباندې تطبیق کېږي یعنې داسې خلکو پسې خبرې کوي خو نور چې وګورې خپله هغه ویډیوګانو ته ناستي هغه ټیک ټاکرانو ته ناستي چې هغو هغه بې شرمه الفاظ کاروي ولکه هغه په هغه کفارو کې هغه الفاظ وګورې لکه دوی چې کوم خپل ځان هم شرموي خپل ولس هم شرموي او خپل همدا پښتانه او سخت ډېر شوي دي او په لکونو خلک زه خفه په دې یم چې لکونو خلک ورته ناست دي لکونو خلک دا ویډیوګانې ګوري اواز یې عباس کنځلې کوي ځان ته هم کنځلې کوي پښتنو خویندو ته هم کنځلې کوي مسلمانانو ته هم پکې کنځلې کوي او دا ظالمان ورته ټول ناست لایکونه هم ورکوي ورته او شیر کوي یعنې په دې باندې که الله پاک دغه ګناه پوښتنه وکړي دې خلکو نه دې ټیک ټاکرانو نه همدغه هم کافي ده چې جهنم زه خو داسې وایم چې هغه ټیک ټاکران چې دا ویډیوګانې کوي بدرد الفاظ هغه ګرم دي هغه څوک چې ګوري هغوی ورسره هم ګرم دي هغوی ورسره ګرم دي ډېر خلک یې ګوري د دې نه موږ به دا تمه څنګه کولی شو چې دوی د احمدشاه بابا غوندې یو کارنامه وکړي د دوی په اولاده کې داسې یو فکر پیدا شي چې زما راتلونکی نسل دی ستوري ته وخېږي سپوږمۍ ته دې وخېږي یا دې یو ځای فتح کړي دې حتی خپل افغانستان داسې خلک یې ساتلی شي نه شي ساتلی ځکه د نیکه اثر چې کوم دی دا په بچی کې را څرګندېږي خامخا په مسیح کې په کډوسي کې دا په اولاد کې راځي اثر نو چې ته اوس داسې کارونه ما دغه کې دومره بې شرمه کارونه وکړې داسې خرابه که نه یعنې داسې الفاظ چې هغه د چا په خولې باندې نه راځي هغه د والله که څوک د خپل ځان ته څوک هغه خبرې نشي کولی نو هغه بیا د دومره خلکو په مخ کې بیا دومره لکونه خلک ورته ناستي لکونه خلک یې ګوري هغه نو ډېره د حیرانتیا خبره ده ډېره مننه